وخت مو په خیر ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، موږ تیر درس و ساده شکلونه او راځو نوي درس ته چې رنګونه دي. موخه له رنګونو سره د زده کوونکو آشنا کېدل، یعنې زموږ موخه دا ده چې زده کوونکي باید له رنګونو سره آشنا شي، د دې لپاره چې رسامي کې ډیر مهم رول لري. راځو دلته 3 پوښتنې زموږ څخه شوي. لومړی پوښتنه د څو رنګونو نومونه اخیستی شئ؟ ژیړ، سور، شین، ګلابي، آبي. دوهمه پوښتنه کوم رنګ مو ډیر خوښیږي؟ زما سرمایي رنګ ډیر خوښیږي، لاجوردي یعنې لاجوردي و سرمایي او طلایي رنګ. دریمه پوښتنه ستاسو کالي کوم ډول رنګ لري؟ زما کالي تاسو ګورئ چې زما کالي تور او سپین رنګ لري. راځو تاسو ته دلته زه د رنګونو نومونه هم اخلم او دلته تاسو ته په کتابچې کې رسموم. راځئ چې رسم کړو. ګرانو زده کوونکو، لومړی سر کې شین رنګ ده. زه تاسو ته لومړی سر کې یوه دایره باسم. د دې دایرې منځ کې شین رنګ کاروو. دا هم شین رنګ ده. که تر اوسه مو شین رنګ نه پیژندلی، اوس به یې ښه وپیژنئ. دې ته شین رنګ ویل کیږي. راځو دوم رنګ نارنجي رنګ دی. ګرانو زده کوونکو، د مالټې رنګ هم نارنجي دی او مونږ دلته نارنجي رنګ کاروو. راځو دریم رنګ ته چې دریم رنګ مو تور رنګ دی. دا هم شو تور رنګ. راځو بل رنګ چې سور رنګ دی. دا هم سور رنګ. دا کوم رنګ شو؟ سور رنګ. راځو بل رنګ هم ژیړ دی. دا هم ژیړ رنګ. او بل رنګ مو آسماني شین. اسمان مو که لیدلی وي، رنګ یې آسماني شین. ګرانو زده کوونکو، دا و د رنګونو شکلونه. دلته سپین رنګ چې ده، سپین رنګ مو د کتابچې خپل رنګ زموږ څه ده؟ سپین ده. نو سپین رنګ نه کاریږي. او ګرانو زده کوونکو، راځو د بلې صفحې ته ګورو چې کورنۍ دنده مو څه ده. زده کوونکي دې په کور کې د کورنۍ له غړو سره په بېلابېل رنګونو خبرې وکړي چې معلومات یې زیات شي. ستاسو د کورنۍ دنده دا ده چې تاسو خپل کورنۍ سره د رنګونو په اړه پوښتنې وکړئ چې تر څو تاسو ښه پوه شئ چې کم رنګ لري او کم شی څه رنګ لري. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. ښه وخت، خوشحاله شئ، کامیاب او سوکاله اوسئ.